ډیورنډ کرښې ته څیرمه د امریکا لپاره پوځي هډې جوړول په څه معنا؟ ولې د پاکستان لوی ښارونو کې دا هډې نه جوړوي؟ امریکا، پاکستان او د دوی قراردادیان یعنی طالبان بیا د افغانستان نظام پر ضد څه پلان نیولی؟ جزئیات په دغه ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. جلال مرخیل لیکلي تاسو چې ډیورنډ تر کرښې پورې غاړې د امریکایي بیزونو جوړېدو ته په هر نظر ګورئ ستاسو خپل کار دی. هر سړی د خپل فکر ازادي لري، خو زما شیطانان ماته وایي چې دا بیزونه اصلا ټریننګ سنټرونه دي چې د قراردادیانو د روزنې جلب او جذب لپاره جوړیږي. هڅه خو پاکستان کې هره فوزي هډه امریکایي هډه ده، بې پوښتنې بې ګرګېږنې ورتلی شي. خو کرښې ته څیرمه چې د کومو بیزونو خبره کیږي دا به روزنیز کمپونه وي. وایي چې نه ځې په شا به دې کړم، چې نه یې خورې څه به دې کړم. که نه پوهېږئ 14 میاشتې مې هڅه وکړه چې پوه مو کړم، خو تاسو چې ځانونه خپله نه پوهوئ څه به مو کړم. پروګرام او برنامه ټوله د دې نظام د چپه کولو لپاره ترتیب شوې ده، نه د افغانستان د اشغال د پای ته رسولو لپاره، نه د امریکایي پوځیانو د بشپړ وتلو لپاره. که له ټاکنو د لوړې د مراسمو له ځنډولو دلته د دوستم هلته د علیپور او احمد ولي مسعود له بغاوتونو نه پوهېږئ، رب تعالی خو سترګې درکړي دي، غټ غټ لیکل خو لوستلی شئ. د دوحې قرارداد کې واضح امریکایي تصمیم لیکل شوی دی چې دا نظام به ختمیږي، بل نظام به حاکمیږي. که د دوحې د قرارداد دا ماده هم درته ګپ ښکاري، د انتوني بلینکن لیک خو به مو لوستلی وي چې ولسمشر غني ته یې لیږلی و. تاسې او خدای تاسو له هغې لیک نه هم نه پوهېږئ چې امریکا د دې نظام په ختمولو پسې پښې لوڅې کړي دي. تاسو به خبر یې چې له قرارداده پس امریکا او طالبان ګډ نظامي مرکز رامنځته کړی دی. دا خبره عباس ستانکزي تایید کړې هم ده. د هماغه ګډ نظامي مشورتي مرکز په فیصله دوی کله د یو ولایت د سقوط هڅه کوي، کله د بل، خو بریالي کیږي نه. امریکا مجبوره شوې ده چې له بلې لارې کار واخلي ترڅو دوی نظام ته سقوط ورکړي. هغه لاره له پولې څیرمه د دوی روزنه او پالنه ده. پاکستاني ټریننګ سنټرونه چې د دوی لپاره موجود ول، څه یې منظوریانې ورړنګې کړلې، څه یې ور رسوا کړل. دوی غواړي اوس خپله هلته ور داخل شي او د روزنې لپاره یې لاس په کار شي. شاید فکر به یې کړی وي چې تر پاکستانیو پوځیانو به یې یو څه ښه وروزو. په هر حال دا ټوله برنامه د دې نظام د چپه کولو او نوي اسلامي نظام د نسبولو لپاره روانه ده. درنو لیدونکو، تاسو د جلال مرخیل د دغې لیکنې او څرګندونو په اړه څه وایي؟ خپل نظریات مو راسره په همدې اړه په کمنټ کې ولیکئ او د نورو ویډیوګانو لپاره مینه یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ.